د فن نه ډکه کیسه. قدرمنو لیدونکو له روشن کاروان سره پاتې سئ. یو ښځه ډیره دینداره وه. بدبختانه له یو داسې کس سره یې واده کړی و چې ډیر بېدینه و. نور خو یې لا څه کوې چې لمونځ یې هم نه کوه. ښځې ډیره هڅه وکړه چې خپل خاوند لمونځ ته وهڅوي، لمونځ ته متوجه کړي، مګر خاوند یې خبره نه منله. ډیرې لارې یې وسنجولې خو نتیجه یې ورنه کړه. بله ورځ یو عالم ته د خپل خاوند نه شکایت وکړه چې لمونځ نه کوي، څه ورسره وکړم؟ عالم ورته وویل چې زه به نصیحت ورته وکړم، الله مهربانه دی چې اصلاح بشي او هدایت به په نصیب سي. لنډه دا چې د عالم نصیحت هم نتیجه ورنه کړه. ښځه بله ورځ له عالم سره خبره وکړه چې زه به ځان په پیریانو ونیسم او بیا یې چې تا ته راوستم نو داسې لار به جوړه کړې چې خاوند مې لمونځ شروع کړي. عالم هم ورسره ومنله. عالم چې مخکې خپل یو شاګرد سره خبره کړې وه چې کله ښځه او خاوند راغلل نو ته به زموږ څنګ کې پټ سې چې خاوند دې ونه ویني، او نوره کیسه یې په تفصیل سره ورته کړې وه. یو ورځ په ناڅاپي ډول په ښځې باندې د لیونتوب دوره راغله. په کور کې یې بده ورځ جوړه کړه، چغې یې شروع کړې او له ځان سره به غږېدله. خاوند یې ورباندې پوه سو چې ښځه مې پیریانو نیولې ده. نو سمدلاسه یې همغه عالم ته وروستله او ورته ویې ویل چې ښځې باندې مې پیریان ناست دي. عالم ښځه او خاوند دواړه کښېنول او بیا یې پیري ته وویل مهرباني وکړه دغه ښځه پرېږده. پیري جواب ورکړ صحیح ده، زه به دا پرېږدم، مګر زما یو شرط به منئ. عالم ورته وویل شرطونه پرېږده، اوس د ښځې نه لرې ولاړ سه. پیري ورته وویل اول خو زما شرط واوره بیا به خبره وکړو. عالم ورته وویل مهرباني وکړه خپل شرط ووایه، ستا شرط څه دی؟ پیري وویل صحیح ده، دا ښځه به پرېږدم او خاوند به ونیسم. خاوند چې دا خبره واورېده له ډېرې ویرې نه رنګ یې وتښتېده او له خپل ځایه پورته سو. عالم ورته وویل نه دا شرط د منلو وړ نه دی. پیري ورته وویل آیا ته پوهېږې چې زه ولې د ښځې خاوند نیسم؟ عالم ورته وویل نه. پیري وویل د دغه ښځې خاوند لمونځ نه کوي نو ځکه یې نیسم. عالم د ښځې له خاوند نه پوښتنه وکړه چې څنګه چل دی، آیا په رښتیا چې ته لمونځ نه کوې؟ د ښځې خاوند ورته وویل دا هسې بې ځایه خبرې کوي، زه خو هر وخت لمونځ کوم. بیا عالم پیري ته وویل زما خبره واوره، دغه ښځه پرېږده او لاړ شه. د دوی دواړو د کور سره نږدې اوسه. هر کله چې خاوند لمونځ نه کوه نو بیا یې ونیسه. پیري د عالم سره موافقه وکړه او ښځه یې پرېښوده. یو څه وخت وروسته ښځه عالم ته راغله او ډیره مننه یې ورڅخه وکړه. عالم د خاوند پوښتنې ترېنه وکړه چې اوس څنګه دی، لمونځ کوي او که نه؟ ښځې ورته وویل هو زما خاوند اوس په لمونځ باندې قایم او دایم دی او په خپل لمانځه باندې ډیر ملتزم دی. په خپل وخت سره 5 وخته لمونځ په جماعت سره ادا کوي. دا هغه صالحه ښځه وه چې خپل خاوند سره یې ډیره مینه وه او خپل خاوند یې د دوزخ له اور څخه بچ کړ. او د عالم سره یې هسې خبره وکړه، نه کوم پیری و او نه بل څه کیسه وه. هسې خاوند پیري په بهانې لمونځ ته تشویق کړ. قدرمن دوستانو د نورو ښو قصو او معلوماتو